د تجارت او کاروبار 9 اصول. اول که چیرته ته کاروبار نه لري نو باید کاروبار او تجارت وکړي، ځکه دا هم یو سنت طریقه ده، هم ثواب لري، زښته ډېر ثواب لري، او هم زموږ او ستاسو په دې دنیا کې زښته ډېر ستونزې او مشکلات ورباندې حلیدلی شي. نو که چیرته کاروبار او تجارت نه لري، لطفا کاروبار او تجارت شروع کړه، او که لري نو بیا دغه 9 اصول چې ما تاته دلته لیکلي دي، که چیرته ته په هغه باندې عمل وکړي نو زه یقین لرم چې ستا کاروبار به ورځ تر بلې مخکې رواني به داسې رواني او ته به هیڅ وخت کې هم انشاءالله تاوان ونه کړي. اولنۍ خبره دا ده چې ته باید اخلاص ولري. اخلاص یعنی صحیح نیت باید ته ولري. ستا باید نیت دا نه چې نور خلکو ته دوکه ورکړي، نور خلک غلط کړي، نور خلک تاواني کړي، فقط خپل فکر باید در سره نه وي، بلکې تا سره باید فکر دا وي چې زه هم ګټه وکم او نور خلک هم ګټه وکړي، زه هم فایده وکم او نور خلک هم فایده وکړي، ما ته هم خیر ورسیږي او نور خلکو ته هم خیر ورسیږي. نو کله چې ستا نیت دا وي نو دې تجارت باندې به الله جل جلاله تا ته هم اجر درکوي، هم به ته تاواني کیږي نه، هم به ته خرابیږي نه. خو که چیرته ستا نیت ګډوډ وي، خلکو ته ضرر رسول وي، خلکو ته سترګو کې خاورې ور وي، نو بیا په یاد ولره چې دا تجارت نشي کامیابېدلی. نو اولنۍ مهمه خبره هغه د اخلاص او د نیت ده چې ته باید ښه نیت ولري. کله چې ته تجارت ولري نو په دې تجارت کې ته باید یقین ولري چې زه په دې کې کامیابېږم، ځکه مذبذب انسان چې هر ورځ د فکرونه، سوچونه، نظریات او ارادې بدلیږي که نه، هغه انسان نشي کامیابېدلی. یقین باید ته ولري، یعنی د شکی باید ونه اوسېږي چې خدای خبر دا به کامیاب شي که کامیاب نشي، زه به مخکې لاړ شم لاړ به نشم، دا به څنګه شي، دا خبرې به نه کوي. یقین به لري په الله جل جلاله باندې، به کلک باور لري، توکل به کوي په هغه باندې، او دا به وایي چې زه کامیابه کیږم او زما آینده به انشاءالله روښانه وي او زه به پر مخ باندې ځم، زه به ورځ تر بلې ترقي کوم. دا ډیره مهمه خبره. دا انسان کلکوي، دا انسان هڅوي، دا انسان ورځ تر بلې باندې قوي کوي چې دی پر مخ باندې ولاړ شي. خو څوک چې داسې زړه نازړه وي، شکی انسان وي، هغه بیا ورځ تر بلې نور هم پسې خرابیږي، دا کاروبار هم پسې خرابیږي، ځکه کاروبار خو ولاړ ده په انسانانو باندې، چې انسانان ضعیفه شو کاروبار لاړ ضعیفه شو. بل دریم مهمه خبره د تجارت د کامیابی لپاره هغه دا ده چې انسان باید پوره جذبه باندې دا کار وکړي. په یاد ولرئ چې تجارت او کاروبار دا وظیفه نه ده، صحیح شوه، دا اوس وظیفه نه ده. وظیفه کې خو چې ته کار وکړي که ونه کړي، دفتر روان ده، ستا وظیفه روانه ده، صحیح شوه. که غفلت دې وکړه، که ناوخته لاړې، که سم کار دې ونه کړه، وخت دې ضایع کړه، صحیح شوه، نو بیا هم ستا وظیفه به په یو شکل نه باندې روانه وي. خو دلته په تجارت کې بیا دا قصې نه چلیږي. ته به مکمله کوشش کې، مکمله توجه به ورته ورکړې، ټوله خواري به کې، زحمت به وباسې، په پوره توجه باندې او په پوره جذبه باندې به ته کار کوې، نو په هغه وخت کې بیا ته کامیابېږي. که چېرته ته پوره توجه نه کړې، حتی پوهان دا خبره کوي، هغه څوک چې په تجارت او کاروبار کې ډېر غټ مشاورین دي، هغه وایي که چېرته ته 11 ساعته وخت ورنه کړې خپل کاروبار ته، که نه نو اصلا کاروبار مه شروع کوه. مخکې له دې نه چې ته وایې کاروبار شروع کړي، له اول له ځان نه پوښتنه وکړه چې زه 11 ساعته وخت د خپل کاروبار ته ورکولی شم او که نه. که چېرته ورکولی شي بس صحیح ده، شروع یې کړه. که نه شي ورکولی په اوله کې، نو بس مهرباني وکړه بیخي کاروبار مه شروع کوه، ځکه چې ته ستا کاروبار کامیابېدی نه شي. نو دریم نمبر مهمه خبره دا ده د تجارت د کامیابی لپاره چې ته باید مکمل توجه ورته ورکړي او وخت ضایع نه کړي او په پوره انرژي باندې تجارت مخکې بوځي. څلورم نمبر مهمه خبره هغه دا ده چې ته کوم کار چې شروع کوې، کاروبار، هغه کې باید تجربه ولري. هېڅ خبره نه ده که ته یو څه وخت لپاره وظیفه هم وکړي، پروا نه کوي، د دې لپاره چې ته خپل کار شروع کړي، صحیح شوه. وظیفه وکړه یو څه وخت لپاره او یو بل چا سره مصروفه شه، تر څو ته هغه کار باندې بلد شي، چې کله د یقین راغی چې یاره په دې کار باندې اوس پوره زما حاکمیت ته او پوره ور باندې پوهېږم او هر اړخیز معلومات په اړه باندې لرم، هغه شیونه چې په ما کې د قوت نقطې دي هغه هم ماته معلومې دي، د ضعف نقطې مې کومې دي هغه هم ماته معلومې دي. نو په هغه وخت کې بیا چې ته مکمل په ځان باندې باوري شوې، ډاډه شوې، نو بیا قدم واخله. داسې کار مه کوه چې په هغه کې ستا نه تجربه یې، نور کې پوهه لري، بلکې همیشه بل چاته بس بند یې، بل چاته محتاج یې، نو بیا خلک له تا نه ستا له دې حالت نه غلطه استفاده کوي. نو باید ته
داسې یو کاروبار شروع کړي چې په هغه کې مخکې له مخکې نه څه ناڅه یا زیاته کافي اندازه باندې تجربه ولري، نو بیا په الله توکل وکړه او ورځه. ګوره په دې خپله برخه کې دا کوم کاروبار او تجارت چې ته کوي، په دې برخه کې ته باید یو څوک انتخاب کړي چې په هغه برخه کې ښه پر مخ باندې تللي دي او له هغوی نه باید ته زده کړه وکړي، له هغوی نه باید پوهه حاصله کړي، چې په انګلیسي کې ورته آیډیل وایي. هغه باید ته له ځان لپاره یو رهنما وګرځې، یو قدوه وګرځې، یو پیشوای وګرځې چې ته له هغه ته وګورې چې هغه څنګه په دې برخه کې مخکې تللی. فرضاً د مکتب کاروبار ده، ما شروع کړی ده، د یو بهترین تجارت ده الحمدلله، چې هم پکې ثواب ده او هم تجارت ته دنیوي لحاظ هم فایده شته ده او خلکو ته هم خیر رسیږي الحمدلله. زه د خلکو د ماشومانو خیر هم غواړم، د ځان خیر هم غواړم، د ماشومانو د آیندې خیر هم غواړم. په دې کې ما پلټنه کړې ده چې په دې منطقه کې شاوخوا کوم ښه مکتبونه دي او هغوی ولې پرمختګ کړی، زه باید له هغوی نه زده کړه وکړم. په دې کې هم وخت بچت کیږي، یعنی موږ تاسو وخت سپما کوو که نه، د وخت ساتنه کوو او هم زموږ ستاسو انرژي ډېر نه ضایع کیږي، هم زموږ ستاسو مصرف ډېر زیات نه کیږي. یعنی ضرور نه ده چې حتما موږ تاسو په خپله باندې تجربې وکړو، د نورو خلکو له تجربو نه کولی شو استفاده وکړو. نو په دې طریقه باندې باید په خپله کوم کاروبار چې تاسو شروع کوئ په هغه کې پلټنه وکړئ چې په دې کاروبار کې څوک ښه پر مخ باندې تللي، څوک ښه ځلیدلي دي، له هغوی نه زده کړه وکړئ. دا ستاسو هغه مزل را لنډوي، د کامیابۍ مزل را لنډوي او زر تر زره انشاءالله پر مخ باندې تللی شي. چینایان یو متل کوي، مشهور متل د تاسې به هم اورېدلی وي، هغوی دا وایي چې څوک مسکا ونه لري، یعنی خندلی نشي، نو هغه باید بیخي دکان خلاص نه کړي. اخلاق ډیر مهم دي. اکثره خلک چې تجارت کې بحث کوي کنه د اخلاقو په اړه باندې، نو هغوی دا وایي چې مشتری سره باید ته ښه اخلاق وکړي. زه وایم چې صرف مشتری سره نه، بلکې هغه څوک چې ته ترې نه څه شی اخلي هغه سره هم باید ته ښه اخلاق وکړي. صحیح شوه؟ موږ به چې کله د مکتب لپاره کتابونه اخیستل، خلک به هر چا به موږ سره قرض کوه، هېڅ خبره وایي نشته، وړه الحمدلله د خلکو باور په موږ باندې راته که نه، بس موږ هم د هغوی باور نه ده خراب کړی، بیرته مو په وخت سره د هغوی پیسې ورکولې. نو اخلاق ډیر زیات مهم دي، حتی له خپل کارمندانو سره، له خپل هغه ادنا کارمندانو سره، چوکیدار مثلا صفاکار یا همدارنګه اشپز شو، له دوی سره باید موږ تاسو ښه اخلاق وکړو. چې کله موږ تاسو ښه اخلاق ولرو، نو زموږ ستاسو کاروبار به ورځ تر بلې رشد کوي او موږ تاسو به ښه کیږو انشاءالله. بې اخلاقو انسان د خپل کاروبار او تجارت نشي کامیابولی. کوشش وکړئ چې څه ناڅه متفاوت اوسیږئ، په خپل کاروبار کې څه ناڅه نوآوري، څه ناڅه نوې طریقې هغه راوړئ، د دې لپاره چې د خلکو لپاره جالب واوسیږي، د دې لپاره چې تاسو په داسې یوه طریقه باندې کار وکړئ چې هغه د نورو خلکو توجه تاسو ته راواړوي. په مکتب کې په افغانستان کې داسې مکتب نشته چې هلته ماشومانو ته پکې تجارت او کاروبار وښودل شي. صحیح شوه که نه؟ ما الحمدلله دا کار کړی ده، متفاوت مخکې حرکت مې کړی، دا یو ضرورت، اساسي ضرورت ده. او موږ تاسو چې خرابېږو، موږ تاسو چې وضعیت خراب ده، دا ټول د دې وجې نه چې موږ صحیح تجارتي فکر نه لرو او کاروبار مو نه ده کړی. نو زموږ ستاسو ماشومان آینده متاسفانه ډېره یې خرابوي. نو ما الحمدلله 5 وړکي کتابونه لیکلي دي، د اول صنف نه واخله تر 6 پورې ماشومانو ته دا ښیو چې تاسو باید تجارت زده کړئ او همدارنګه تاسو باید ښه مسلمانان آینده کې واوسېږي. دغه 2 شیانو باندې موږ تمرکز کوو. نو د دې په خاطر باندې الحمدلله ماشومان یو نوی شی زده کوي چې نور مکتبونو کې نشته. نو دا د خلکو لپاره جالبه ده او د خلکو توجه هم موږ ته الحمدلله راګرځېدلې ده. او هغه څوک چې غواړي چې دوی ماشومان په آینده کې کاروباري واوسیږي، پرمختګ وکړي، نو دغه شیونه الحمدلله په اشرف ښوونځي کې زده کوي. مهمه خبره دا ده چې 8 نمبر چې موږ تاسو د یو کاروبار د پرمختګ او د کامیابی لپاره ښه خلک له ځانه سره یو ځای کړو، مخلص خلک. ډېر داسې خلک الحمدلله شته دي په ټولنه کې، هغه باید موږ تاسو وپېژنو، هغه باید له لاسه ورنکړو. دا ډیره مهمه ده، ځکه په تنها باندې ټول کارونه نه کیږي. یو تجارت او کاروبار په تنها باندې کامیابول ډیره مشکله کیږي، او که ته کامیاب هم کې خو ډیر به کرا روانې، پرمختګ به ډیر کرا کیږي. دا ډیره مهمه ده چې ډیر لاسونه د ډیرو خلکو انرژي، د ډیرو خلکو همکاري سره یو شي، نو بیا انشاءالله هغه کامیابی، هغه چې کوم ګراف د هغه زیاتیږي، زر تر زره پورته ځي، او همدارنګه تاسې په ګډه باندې ډیر کار کولی شئ او په کم وخت کې ډیرې لاسته راوړنې به انشاءالله ولرئ. نو ښه خلک له ځانه سره یو ځای کول او له هغوی سره یو ځای کار کول او تجارت کامیابول دا ډیر مهم دي. کوشش وکړئ چې دا
له تاسو نه له یاده ونوځي او دا حتما په نظر کې ونیسئ. په اخره کې زه تاسو ته دغه خبره کول غواړم چې په تجارت کې کوشش وکړئ دومره کاروبار وکړئ چې ستاسو له وسه پوره وي. په دې کې بې ځایه قرضې او له دې نه واخله او له هغه نه واخله دا مه کوئ. خصوصا سود ډېر خطرناک. سود چې څوک کوي دا له الله سره جنگ کولو اعلان ده. د ډېر خطرناک او لویه ګناه ده. د انسان تجارت تباه او برباد کوي. نو له سود نه حتما ځانونه وساتئ. سود مه کوئ او قرضې مه اخلئ ډېرې زیاتې. بیا بیخي مه اخلئ او یا که بې حده زیات مجبوره شوئ دومره واخلئ چې ستاسو فقط هغه سروایو یعنې فقط دغه تجارت ته پکې نجات ورکړي. صحیح شوه که نه؟ ستاسو د حالت فقط برقرار وساتل شي. نو ډېر زیات قرضې مه کوئ. له دې قرضونه ځان وساتئ ځکه دا انسان باندې بوج راولي، فشار راولي. هلته به یو کاروبار به درنه هېري، شپه ورځ به د قرضدارانو سره په لانجه کې راګیري. نو له قرضونو ځان وساتئ. د خپل وس مطابق حرکت وکئ. الله مهربان دی انشاءالله چې ستاسو کاروبار به کامیابیږي. دغه مهم 9 اصول دي که چیرته یو کاروباري یو تاجر دا په نظر کې ونیسي، زه یقین لرم چې د ده تجارت به ورځ تر بلې رشد وکړي، کامیاب به شي، پرمختګ به وکړي، ورځ تر بلې به غټ شي دا د ده تجارت او هېڅ وخت کې به هم انشاءالله له ناکامۍ سره نه مخامخ کیږي. دغه مهمې خبرې په یاد ولرئ او په خپل کاروبار کې تطبیق کړئ. چینل مې خپل نوی جوړ کړی ده، د ځان سره یې سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.